اوس تاسو ته یو داسې راز وایم د ما نه د څوک خفه نشي د ما ډیر ملګري پاکستاني کمپنیو کې کار کوي څوک رانه باید خفه نشي پاکستاني کمپنۍ په نمک منډي کې یونټي جوړې کړې دي نمک منډي خو پیژنې کنه پیښور نمک منډي د چرسي تیکیب کې مشهور دي لیدل مې د ویانو په کارخانه د مارکیټونه مې ټول لیدلي بس باچا صاحب لیدل دي مالګو منډي مشهور په نمک منډي ده سید خان تر سره ناس نور ته خبر کې دا خبره پوره کم مهرباني نمک منډي کې زری کمپنو نمونه واخلم اجازه ده خپم نشي نه سامي هیلټن انډس بروکس نور کومه درته ټاپ کلاس برانډونه یاد کړم د تاسو اکسیډل یو جرا یا یو ډاکټر هغه مریض ته لګوي چې د قوي انټي بایوټکس ته ضرورت لري هغه په 2 نمبر را جوړېدل او دلته به افغاني تجار دا ګوره صرف پاکستان ګرم نه ده د ما افغاني تجارم ډیر غټ غل ده ګوره دا به خبره کوو ایمانداری هغه پښتو هغه ټوکی کوي د ایمان په ځای به ګوته نګدو د ما افغان هم ډیر غټ غل ده دای به ورغی د اصلي شرکت نه به دوا په 100 روپۍ نه اخیستله په 10 روپۍ باندې به دغه 2 نمبر شی واخیست خپل افغان ور به پیدل تمړک نو 2 نمبرې په دې کې ډیره زیاته و په دې باندې بیا حکومت په دې باندې تحقیق وکړ او ډېری سیړنې په وشولې نو دی غوي هر تقریبا د ما په خیال باندې شپږم بوتل 2 نمبر را روانو تاسو حساب وکړئ چې د تاسو مریض ده اته د زړه نه وزي دیغه ټمپریچر د 103 ته یو ډاکټر ته ویسي هغه ورته پیرسټامول انفیوژن ولګي او هغه پیرسټامول انفیوژن کار ورنکي او تا غزوی کور ته راوړي او ټول شپه درته په غیږ کې د سیاوړي راوړي تبي مور او پلار ورته خپای او دغه ډاکټر ته خیره کې چې کور د ګډ ش پیسې د مرانه واخیستي او مریضم کنش دا قصور ټول د پاکستان وو هندي کمپنۍ ټاپ کلاس کمپنۍ دي زه په دوا پیګم موږ د دواو کار کوو موږ ته معلومات ده هندي کمپنۍ منکایند لینکن سن فارما بیا افغاني پر تراشه پی ایچ پی ال انټرمیډ ډیر یو ښه کمپنۍ دي افغاني شته یا سنو فارما شته د ډیر مومبرایټ کمپنۍ ده موږ هم خو پروډکټ لرو خو موږ د ټول ملک ضرورت نشو پوره کولای حالانکه د موږ د وطن ټول دواوې خې نه دي خدا کومې چې خې دي دا ډېری خې دي وطندار دي وطني دواو ته زور ورکی او هندي دواو ته زور ورکی د ایران دواو ته هم ډېر املا نه تړي د ایران طرف ته څوک زړه نه کی ګوره هغه دومره موږ په دواو باندې پیګو د ایران دواو هم بس اسه هغه ټایم پاس تا